سبحانه ما اعظم شانه. پرون اعتراض منګه کړی و کنه چې دا سبحان چې دا مصدر د مجرد وي که مصدر د مزید وي کنه، که مصدر د مجرد وي که مصدر د مزید وي وزن موافقه نه کوي، ځکه مصادر د مزید هو قیاسی دي کنه، دا پاغي وزن نه دی لن د تایم دا خو ویل دی. او که چیرته مصدر د مجرد وي نو بیا عامل کې پوښتنه کوم، عامل یې د مزید وي که د مجرد نه وي، که عامل یې چیرته د مزید نه وي موافقه نه راځي په مابین د عامل او د چا کې د معمول کې، او که چیرته عامل یې د چا نه وي د مجرد نه وي نو بیا مفاد د تسبیح نه حاصلېږي. دا لنډه خبره شوې وکنه. نو دینه بیا موږ جوابونه وکول. ښه اوس یو بل جواب ده. بل جواب دا دی چې سبحان لسره مصدر وایم نه بلکې دا علم مصدر دی. دا علم مصدر تسبیح دا سبحان چې دی علم ده. ٹھیک ده. او عامل یې د چا نه وایم د مزید نه وایم، عامل یې د چا نه وایم. نو اوس موافقه لفظي که نشته ځکه چې عامل د مزید نه دی کنه سبحتو او دا سبحان دی کنه، خو موافقه معنوي شته. ولې؟ ځکه دا سبحان د چا علم ده؟ د تسبیح. په جواب باندې پوه شوي؟ دا مصدر لسره وایم نه بلکې چی وایم؟ علم مصدر یې وایم. دا علم د تسبیح ده. او عامل یې د چا نه وایم؟ دا پکې ته اضافه کا د مزید نه وایم چې سبحتو ده. نو موافقه لفظي خو نشته ځکه سبحتو سبحان موافقه لفظي نشته کنه، خو موافقه معنوي خو شته کنه. ولې؟ دا سبحان د چا علم دی؟ د تسبیح. نو د تسبیح او د سبحتو ترمن بیا موافقه شته کنه، ولې دواړه د چا نه دي؟ د مزید نه دي. په ایمان یې پوهیږي. ها اوس راشه په دې باندې اعتراض پیدا کیږي چې ته وای دا علم مصدر دی، نو علم خو معارف دي کنه یار، علم خو معرفه خو نه مضاف کیږي. او دلته خو سبحان مضاف شوی دا ضمیر ته کنه، دلته خو سبحان مضاف شوی چاته؟ ضمیر ته. پوهیږي؟ معرفه ولې نه مضاف کیږي؟ وای ځکه چې معرفه مضاف کیږي خو یا به نکره ته مضاف کیږي یا به معرفه ته مضاف کیږي، ځکه اسم خو د دوه نه خالی نه دی. په دې باندې پوهیږي؟ نو کچیر ته معرفه ته مضاف کوي نو اضافت ال المعرفه تعریف افاده کوي د مضاف، تعریف افاده کوي د چا؟ د مضاف. نو تعریف خو مخکې نه دلته دی کې شته کنه، نو تحصیل د حاصل شو. چی شو؟ او تحصیل د حاصل باطل نه. ولې؟ ځکه تحصیل د حاصل مستلزم د اجتماع د نقیضینو ته. چاته؟ اجتماع د نقیضینو ته. ولې؟ تحصیل تقاضا د چا کوي؟ د عدم حصول کوي. تحصیل د چا کیږي؟ چې حاصل نه وي کنه، او حاصل کې حصول لای کنه نه، عدم حصول او حصول سره چی دي؟ نقیضین دي کنه. نو تحصیل د حاصل مستلزم د چا لره؟ اجتماع د نقیضینو ته. او اجتماع د نقیضینو خو باطل لای کنه. ولې؟ ځکه اجتماع د نقیضینو مستلزم د ارتفاع د نقیضینو ته. چاته؟ دا بیان درته ما دا یو ځای ته مزه کوي. ښه اجتماع د نقیضینو ولې باطل ده؟ مستلزم د ارتفاع د نقیضینو ته. څنګه؟ نقیض تعریف منګو تاسو څنګه کو؟ نقیض څه ته وایي؟ کل نقیض کل شیء رفعه. نقیض د هر یو شی رفع د دې شی. نو ګوره چې کله یو نقیض راغی اجتماع د نقیضینو کو بل رفع شو کنه، او چې دا بلم راغی خدام رفع شو، ارتفاع د مستلزمی کنه مستلزمی. دا خبره زین مو منله چې اجتماع د نقیضینو څنګه مستلزم د چا لره؟ ځکه نقیض څه ته وایي؟ نقیض کل شیء رفعه. نقیض د هر یو شی رفع د دې شی. نو ګوره چې کله یو نقیض راغی ابل رفع شو کنه، او چې ابل راغی خو باید ابل ور سره رفع شي، ځکه نقیض د هر یو شی رفع د دې شی. نو اجتماع د نقیضینو کې ارتفاع د نقیضینو راغله کرانه. پوهیږي؟ او ارتفاع د نقیضینو دا باطل ده، ځکه د ارتفاع د نقیضینو په بطلان باندې بداحت دلیل دی. شی دلیل دی؟ بداحت. دا بدی خبره ده کنه یار، چې دا شی د کتاب شي نه د کتاب شي. دا کېدلی شي انسان د زده نه انسان یم نه د لا انسان یم، نقیضین د رفع شي. په دې باندې پوهیږي؟ ها او که چیرته اضافت د معرفي نکرې ته کې نو اضافت ال النکره دا خو تخصیص افاده کوي کنه. چې افاده کوي؟ قلت د شرکا او افاده کوي. غلام مشترک دی په مابین د غلام د رجل او د غلام د امرأه کې. چې کله د اضافت رجل ته وکړو غلام او رجل نو غلام د امرأه ته نوته کنه، نو قلت د شرکا او راغی کنه نه، هم دې قلت د شرکا او ته تخصیص وایي. نو په معرفه کې خو تعریف حاصل له تعریف اعلی دی د چانه؟ د تخصیص نه. نو په دې کې اعلی شته، نو طلب د ادنا راځي سره د وجود د اعلی نه. په دې ورسره ځکه اضافت د معرفه نه کیږي. په دې باندې پوه شوي؟ نو اوس راشه جواب وکړو چې مولا صاحب دا عالم شخص نه دی بلکې دا عالم جنس دی. کنه مضاف کیږي عالم شخص نه مضاف کیږي عالم جنس، ځکه د عالم جنس اضافت هغه حتی نه رسیدلی چې پاغي باندې زیادت نشي کېدلی، چې پاغي باندې زیادت نشي کېدلی. په دې باندې پوه شولې؟
ها نو په سبحان کې څو تحقیق او درې تحقیق او یو په اعتبار د صيغه سره او دویم په اعتبار د اعراب او ترکیب نحوي سره دریم په اعتبار د مرجع د ضمیر سره دی کنه چې دا سبحانه دا ضمیر چا تراجع ده نو دا ضمیر لفظ الله تراجع ده کته لفظ الله خو مخکې نه ذکر زم دا تسمیه کې ذکر ده په چا کې ذکر ده په تسمیه کې ذکر ده یو او یا چې دا دغه لفظ الله چې دا مرکوز فضل د هر مؤمن کې دی کنه دی کنه دوا او یا چې دا مسبح تراجع ده په سبحت الله کې مسبح څوک دی الله دی کنه الله دی کنه نو مسبح تراجع ده ولی سبحت په مسبح باندې دلالت کوي کنه کوي سبحت په مسبح باندې دلالت کوي کنه کوي ولی جمشي ده ولی ځکه تسبیح یو نسبت ته کنه نسبت طرفین غواړي کنه غواړي مسبح او مسبح په دې باندې پوي نو سبحتو کې تسبیح پرته ده کنه تسبیح مسبح غواړي کنه غواړي چې دا چا تسبیح بیانېږي نو دا مسبح تراجع ده په ایمان یې په پوښوي یو خبره باندې ځان پوي کی څوک مغالطه درنه کی چې دا اضافت معرفي ته دا تعریف افاده کوي خو کله کله نه افاده کوي کله کله نه افاده کوي ولی زید ده مثلا زید ده د زید دوا یا درې الله غلامان دي سمې ویلې زید ده د زید دوا یا درې یا الله غلامان دي په دې باندې پويږي او ما ویل چې جاني غلام زیدن راغی ما ته غلام ده زید تعریف افاده شو غلام د زید معلوم شو چې کم یو اخو دوه درې څلور دانی یې په پويږي په دې باندې پته ولګی نه کنه پته ونه لګی چې کوم غلام اخو درې څلور پینځه شل دي نو بهرحال اضافت الى المعرفه ته تعریف افاده کوي خو کله کله نه افاده کوي په دنیا کې یره یو قاعده هم داسې نه چې هغه کلیه ټول اکثر یې په دې باندې نشي په دنیا کې به یو قاعده هم داسې نه چې هغه کلیه وي بلکې ټول یې دي حتی کل نفس ذائقه الموت کې بعض علما وایي چې ملائکه باندې مرګ نه راځي نو دام کلیه نشو دام اکثر یې شو په دې باندې نشي سر اخلاص شو شرجامی کې دا رازیخه شرجامی دا ویلي چې کله کله بیا نه افاده کوي ما اعظم شانه مصنف چې کله فارغ شه د بیان د اجمال د صفات سلبیه ونه او شروع کوله په بیان د اجمال د صفات ثبوتیه وکي په دې باندې ورسېږي نو په ما اعظم شانه دی جمله کې دوه تحقیق دي یو تحقیق په اعتبار د ربط بما قبل سره ده چې د جملې د ما قبل سره ربط څه ده او دویم تحقیق په اعتبار د صيغه سره ده چې دا کومه صيغه ده پوهیږي هغه دویم تحقیق چې په اعتبار د صيغه سره ده هغه جیب کې پرېږده دغه اول تحقیق راوخله چې په اعتبار د ربط بما قبل سره ده چې د دې جملې د ما قبل سره څه ربط ده ورته دي کې دوه احتمال دي یو دا چې دا جمله مستانفه بیانیه ده او بل دا چې دا جمله حالیه ده د ضمیر د سبحانه په دې باندې پوهیږي جمله مستانفه خو پیژنې کنه جمله مستانفه دوه قسمه ده یو مصطلح د نحات او بل مصطلح د اهل بیان ده د اهل بیان په نسبت مصطلح هغه جمله مستانفه هغه جملې ته وایي چې هغه جواب د سوال واقع شي هغه سوال چې هغه د تیری جملې نه فهميږي په دې باندې پوهیږي او جمله مستانفه د نحات هغه جملې ته وایي چې هغه په ترکیب کې د ما قبل سره څه تړاو نه لري د ما قبل د لپاره حال نه وي د ما قبل د لپاره صله نه وي د ما قبل د لپاره خبر نه وي د ما قبل د لپاره صفت نه وي په دې باندې پوهیږي لکه زید قائمون دا جمله مستانفه ده سر د اخلاص شو نو بهرحال ضربت په اعتبار سره پکې دوه احتمال دي یو دا چې دا جمله مستانفه ده چې ده جمله مستانفه ده سائل سوال کوي چې کله سبحانه مصنف ویل کنه دلته سوال پیدا کیږي چې هل هو موصوف بالصفات الثبوتيه یعنی سبحانه کې کوئی اشاره شو چې الله موصوف دی په صفات سلبیه سره او سائل سوال کوي چې دا الله پاک په صفات ثبوتیه سره موصوف دی د ما اعظم شانه نو اشاره شو کنه چې هو الله پاک په صفات ثبوتیه سره هم موصوف دی په دې باندې ورسېږي ها نو مونږ ویلو کنه چې ضربت په اعتبار سره پکې دوه احتمال دي یو دا چې دا جمله مستانفه ده دویم احتمال پکې دا دی چې دا جمله حالیه شي دا شي جمله حالیه شي د چانه دا ضمیر د سبحانه هونه په دې باندې ورسېږي خو په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې ما اعظم شانه دا خو صيغه د تعجب ده کنه صيغه د چا ده تعجب ده او صيغه د تعجب فعل تعجب دا خو انشاء وي او انشاء چې دا حاله نشي واقع کېدلې ولی ځکه حال او ذل حال په شان ته د مبتدا او د خبر دي حال او ذل حال په شان ته د چا دي د مبتدا او د خبر دي
نو خبر مبتدا ته ثابت وي کنه وي ثابت نو دغه حال بم ذل حال ته ثابت وي او انشاء خو ایجاد د معلوم یوجد ده کنه یار انشاء چی ده ایجاد د معلوم یوجد ده خو خپل ثابت نه ده کنه نو یو شی چې خپل ثابت نه وي نو بل ته څنګه ثابت شي یو شی چې خپل ثابت نه وي نو بل ته ولې ثبوت د شی لرا دا فرع د ثبوت د مثبت ده څه مې ویلې ثبوت د شی لرا ثبوت د یو شی بل شي ته دا فرع د ثبوت د چا ده چې دا مثبت به ور خپل ثابتي بیا بل ته ثابتيږي کنه نو دا خو خپل جمله انشائیه نه ثابت ول ایجاد د معلوم یوجد ده کنه نو دا به څنګه حال واقع شي دا به څنګه حال واقع شي نو ته جواب وکي چې تعویل لاره خو خلاصه ده کنه دا حال دی په تعویل پکې مونږ کو یقال فی حقه ما اعظم شانه یا مقولا فی حقه ما اعظم شانه په دې باندې پوښ یقال چې بیا جمله خبریه ده مقولا کشي مفرد ده کنه حالیت صحیح ده کنه صحیح شو کنه سر په اخلاص شو بل خبره ده کنه نو دوه احتمال وکنه د ربط په اعتبار سره بل خبردار چې دلته واو نه راولل شوی سبحانه وما اعظم شانه نه دی ویلې ولې ځکه واو د دوه داسې جملو ترمن راولل کی کنه چې داغه ترمن من وجهین اتحاد او من وجهنا مغایرت تاسو فصل وصل کې تلخیص مختصر کې ویلې ده نو دا کچیرته جمله مستانفه شي نو بیا مغایرت صرفه ده بیا مغایرت صرفه ده نو ځکه واو نه راولل شوی او که حالیه شي بیا اتحاد صرفه ده ٹھیک ده خلاص پوښ یو باندې کنه چې سبحان چې مصدر نه وایم علامه مصدر وایم مصدر تسبیح ده عوامل د مزید نه ده موافقه لفظي کنه شته معنوي شته